د انګلستان په سلتوپیزه ټورنمنټ کې 4 افغان لوبغاړي واخیستل شول. څوک دي؟ قیمتونه او د دوی بولۍ تر څو پورې رسېدلې دي او د دې ټورنمنټ ځانګړتیاوې به څه وي او کوم نوي قانونونه پکې وضع شوي دي. سلامونه او پښتنه مینه له یو نوي ویډیو سره ستاسو کوربه عرفان الله رحیمي. تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلنو دوستانو د لا ښه کره دقیق معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ. د انګلستان په سلتوپیزه ټورنمنټ کې 4 لوبغاړي واخیستل شول. په انګلستان کې کرکټ نوې بڼې سلتوپیزه ټورنمنټ لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پړاو یا ډرافټ مراسم ترسره شو چې دغه لړ کې 10 افغان لوبغاړي هم وړاندې شو چې 4 لوبغاړي پکې په لوړه بیه بېلابېلو لوبډلو واخیستل. د افغانستان ملي لوبډلې مشر راشد خان چې د نړۍ په ځوانو او مخکښو ورو توپ اچوونکو کې یو نامتون نوم دی، په سلتوپیزه ټورنمنټ کې د ټرینټ روکیټس لوبډلې په 125,000 پاونډه واخیسته. همداراز افغانستان بل مخکښو توپ اچوونکی مجیب الرحمن هم په لوړه بیه واخیستل شو. نوموړی چې په بېلابېلو تجارتي لیګونو او افغان ملي لوبډله کې ښه ځلېدلی دی، په سلتوپیزه ټورنمنټ کې نارترن جارجس لوبډلې په 125,000 پاونډه خپل کړ. د افغان لوبډلې یو تجربه لرونکی الراونډر چې افغان لوبډلې ته ډېرې بریاوې راوړي او همداراز په تجارتي لیګونو کې هم ښه ځلېدلی هغه هم محمد نبي دی چې په سلتوپیزه ټورنمنټ کې د لندن سپرایټ لوبډلې په 100,000 پاونډه واخیسته. قیس احمد د افغانستان بل ورو توپ اچوونکی دی چې د افغانستان لپاره یې تر دې مهاله پورې یوازې یوه ټیسټ لوبه ترسره کړې، خو هغه په کورني کرکټ او همدارنګه تجارتي لیګونو کې خپله وړتیا ښکاره کړه او ښه وځلېده چې په دغه ټورنمنټ کې د ویلش فایر لوبډلې په 80,000 پاونډه د خپلې لوبډلې سره یو ځای کړ. په دغه ټورنمنټ کې 8 لوبډلې ګډون لري. تر هر 10 توپونو وروسته توپ اچونې اړخ بدلیږي. همداراز یو توپ اچونکی کولی شي چې پرله پسې 5 یا هم 10 توپونه ترسره کړي. ویل کېږي چې 10 اوره به د 5 توپونو وي. یو توپ اچونکی بیا په یوه لوبه کې ټول 20 توپونه ترسره کولی شي. 25 توپونه پاور پلی لري. په پاور پلی کې 2 ډګر ساتونکي بیا له دایرې د باندې درېږي. همداراز هره لوبډله کولی شي چې 2.5 دقیقې دمه یا سټراټیژیک وخت واخلي. دا ټورنمنټ په 2020 کال کې د جولای په میاشت کې ترسره کیږي چې 7 ورځې به دوام وکړي او د انګلستان په وخت ماښام 7 بجې به پیلیږي. ګلنو دوستانو دا هغه معلوماتو چې تر تاسو مو در ورسول. زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو له ملګرو سره شیر کړئ. مننه.